یا خدایا پاک ستا دا زبېښتون د لوګیا شم په دې ساتم ډېر شکر دی یو بچی مې هغه دې م رانه واخیست انګور دې م رانه واخیست او دا د ګل غوټی دې راته پرېښود خو زه ورته کمزور یم د ګټې وټې څوک نشته دی چې څه به کوم دې بچي له به زه څه کوم د کوم ځای نه به له خوراک را پیدا کوم څلورمه ورځ ده چې په اوبو باندې غلام اوده کوم یا الله ته زموږ په حال رحم وکړي ابۍ زه وږې یم ابۍ زه وږې یم وږې الله دې په وږې یا خدایا پاک ډېره غریب یم زه د دې خپل بچي دپاره ډوډۍ د کوم ځای نه را پیدا او د پاس را باندې کوټ او را پرېوځي یا الله ته زموږ نه راضي یا الله ته زموږ نه راضي یا خدایه توبه یا الله توبه بۍ شابه کنه ډېر وږې یم بۍ شابه کنه یا بچې بېغمه زه د لس چل کوم زه د لر ډوډۍ غم کوم بېغمه شه ښه یو دوه منټه صبر وکړه یارېږې خو نه که نه زه راځم اوس د له ډوډۍ راوړم یا الله رحم وکړي څه به وکړم حالات څنګه دي دړه سره بالکل خیر دی بچی مچی ښه دي شکر الحمدلله ته څنګه یې یاره بس اول خانه ټیم پاس کېږي اول خانه په دې بټۍ کې په ایمان چړه وچوده بس الله دې زموږ د ټولو ملشینو او یار ښه دي وې الله دې زموږ ثواب وکړي امین اول خانه په دې خټو کې مې ډېرې په سختۍ پیسې جمع کړي او د خلکو خو ډېر خواهشات دي څوک وایي زه به بنګله جوړم څوک وایي زه به موټر هلم او زما یو ارمان دی اول خانه چې عمرې ته پې لاړ شم یار زیر دا خو ډېره ښکلې خبره دی وکړله هغه پاک ځای ته خدای پاک ټول مسلمانان موجود دي امین امین دا څه چل دی که نه چې دا ده چې ورشو او دا ټیکهدار نه هغه پیسې راولو چې سبا پې د خیره د عمرې داخله وکړم او که نه زیات روز داسې نه چې وځي رانه زه چې
دا خو مرداره ده څه وکړمه دا به ویسمه خو دا خو په اسلام کې حرام دي مرداره څنګه خوري حرام خو دي خو چې اوس د لوږې مړو نو دا خو خودکشي ده بیا خو پکې جایز ده چرګوټي خو ما اوس وګورو دا خو مردار شوی او دا خو دې زنانه اوچت که مه یارېږه بې غیرته ته خو ځوانې چې نکۍ یارېږي زه رالمه اوې ساله مې چرګوټی راوړو دا د له سرو کومه اوس بس ما بچې مور چې ورېږه چا ورو ښه زه راځمه صحیح ده بچی ابۍ زه یم ستړی مه شي بچی ابۍ ستړی مه شي څنګه یې ښه ابۍ رښتیا رښتیا حال راته ووایه تا اوس یو مردار چرګوټی کور ته راوړه هغه ته وې که نه مه خفه کېږه ابۍ ما ته صفا صفا ووایه یا بچی څه به درته ویم ما ته نه اوس تپوس هم کوو چې موږ که خو څوک نارینه نشته نو تا څنګه ورو او چا سره دې کار دی خو ته راباندې رامخکې شوې یو ورکوټی نسیاوې دی او هغه راته نارو د یوې هفتې نه په کور کې څه نه بچی او د که یو اواز یې کوم چې زه وږی دا خو داسې ظالمه زمانه ده زموږ دا ګاونډ ما باندې ښه د ترکاریانو بینه لګي مجال شته خو څوک په دیوال سر راښکاره کوي چې د دوی مسالې نو چې مردار یې نه خورو نو څه به خورو بچې نه بھئی الله غفور رحیم دی ډېر عظیم باچا دی ابۍ زه خپله ډېر غریب سړی یم خواري مزدوري کوم خو دا پیسې ما ډېر ښه ځای لګدلې وې خو زه وایم چې د هغې نه زیات ثواب په تا کېږي یا بچې ما خو چېرته سوال نه دی نه نه دې له زه لاس نه جوړه ابۍ خیرات ماره دی نه ابۍ دا خیرات نه دی
دا زه تاله د خپل زړه نه در کوم زه چې کوم ځای ته تلم نو هغه ځای ته زه نشم تللی بیا به لاړ شم خو دغه مرداره وغورځوه او په دې پیسو به ستا ژوند تېرېږي صرف دعا راته کوه بیبي زه ستا زوی یم دا واله مورې دعا راته کوه بیبي یا بچې ستا چې پړه کې څه مرادي الله دې د غیب و خزانو نه پوره کړي آمین الله دې یو ارمان او پړه مه پاتې کوه یا بچې الله دې نه کوله بیبي زه ستا زوی یم او چې کله هم ضرورت کېږي انشاءالله زه به تاله بیا راځم او ستا په دې ورکوټي ماشوم به زه که خېږي تعلیم کوم په ده باندې به زه سبق ویم د ده نه به که خیر یو لوی افسر جوړوم خدای به پې تعلیم کړي او زه به پې دله کوم الله دې ډېر خوشحاله کړه یا بچې اوس پرله یو پیالې چای وکړه راځه بیا به راشم الله دې نیک عمله کړه الله دې مه بدرنګه کوه ټول ارمانونه دې خدای پوره کړه یا الله ستا د قدرتونو نه قربان یا الله بېشکه چې ته روزي رسانې تا د رزق وعده کړې ده بېشک ستا د نومه قربان شم یا السلام علیکم وزیر لالا وعلیکم سلام څنګه چل دی شکرونه بچي بیخي نه ښکارې یاره بچي دا طبیعت مې لږ ناساز و نو بس په کور کې وم زه الله یې صحت درکړي الله دې مل سزا ځه الله دې خوشحاله کړه بچي وعلیکم السلام په خیر جوړ څنګه حال دی الحمدلله یاره په حج بیت الله کې مې ولیدلې او بیا درپسې ګرځېدم بیا مې ونه لیدلې چې بیا رانه چېرته ورک شولې حج بیت الله کې هلته مې ولیدلې او بیا درپسې ګرځېدم بیا مې پیدا نه کړې الله دې خوشحاله کړه راځه ما سره به پیالې چي اوس ډېره مننه زه خبر کړي مه خو ډېر خوشحاله وم ته مې هلته لیدلی الله دې خوشحاله کړه الله دې عزتمند کړه الله در سره ډېر خو په مخه مخه ځي په مخه مخه الله هم خوشحاله کړي یا بچې ستا چې پړه کې څه مرادي الله دې د غیب و خزانو نه پوره کړي آمین الله دې یو ارمان او پړه مه پاتې کوه یا بچې الله دې نه کوله واقعي چې یو مظلوم سره ښېګړه کول دا حج اکبر دی